هغه ویب سټ چې تاسو ته ما خولې او نیکسٹ ویډیو کې مې درته ښیم په هغې کې به هم کلیر کړي وي. تاسو پس چې تاسو اپلای وکړئ تاسو ته به لیټر آف اکسپټنس راځي، کولی شئ خپله خرچه پکې وکاږلی شئ او چې کله تاسو سبق مکمل کړئ نو بیا فل ټایم جاب کولی شئ. السلام علیکم خوږو ملګرو، زه یم فواد خان او یو ځل تاسو ته بیا هرکلی وایم. ټولو کې ډومې غواړم تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ماله دونه مینه راکړه، زما ویډیوز هم دونه لایک کړل، دونه دعاګانې هم راکړلې، دونه میسیجونه مې ورته وکړل چې ما سره الفاظ نشته چې کوم الفاظ کې تاسو شکریا ادا کوم. په سوونو تعداد کې ماته میسیجونه راغلي دي او هر یو ته ریپلای کول لږ ممکنه نه وي. زه بیا هم هر یو میسیج وایم او چې کوم ته ریپلای کولی شم کوم هم او انشاءالله کوم چې په لاین کې دی هغوی ته به هم کوم او زه ستاسو میسیج خامخا وایم، تاسو خپله مینه رالیږلی شئ ماته، تاسو میسیجونه زه وایم او زما کوشش دا به وي چې تاسو ته ریپلای وکړم. کو داسې څه کوېشن وي چې د هغې آنسر کې زه ویډیو جوړولی شم نو ویډیو به جوړوم چې د هغې آنسر نه صرف تاسو ته بلکې تاسو نور خوږو وروڼو او خویندو ته هم میلاو شي او ټولو ته فایده ترلاسه کړي. ما کاناډا کې 20-25 کاله تجربه ده، نو زه یم چې ایز ا رول ستاسو د رول په حیثیت باندې زه د خپل هغه ایکسپیرینس فایده تاسو ته در رسوم، تاسو ته یو ګایډلاین درکولی شم، تاسو ته یو مشوره درکولی شم. باقي که نیت هم ښیي صفایي انشاءالله خدای به مدد کوي. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته صرف د بیسک کور کوم چې څونه ټایپ ویزاز دي او بیا سټوډنټ ویزا به کور کوو. د سټوډنټ ویزا نه مخکې تاسو ته یو شارټ کې دا نیوز درکړم چې سټوډنټان نن سبا یو نیوز په ګردش کې چې سټوډنټان دلته نه وکاږي. نو خبره ده چې زموږ پاکستان یو ګاونډ ملک ته هلته نه بلا سټوډنټان راغلي او هغوی به هلته کې د سبق په ځای کارونه سټارټ کړل او سبق له چوټي ورکړه او سبق یې په ځای پرېښود او د هغوی هغه ایډمیشنز هم ختم شو، د هغوی هغه چې ورک پرمیټس و هغه هم ختم شو، ایلیګل شو. نو ایلیګل کسان دلته نه وکاږي. نو چې ښه کار کې نو ښه انجام به او چې غلط کار کې نو خامخا غلط انجام وي. چې کار په خپل ځای او سبق په خپل ځای دواړه یو ځای کولی شئ، خپله خرچه پکې وکاږلی شئ او چې کله تاسو سبق مکمل کړئ نو بیا فل ټایم جاب کولی شئ. ایکسپیرینس چې حاصل کړئ نو هغې نه پس تاسو ته PR او سټیزنشپ میلاوي. کینیډا کې دوه قسمه ویزا وي، یو ټمپرري ویزا او یو پرمننټ ویزا. ټمپرري ویزا کې راځي ویزټر ویزا، سپر ویزا، سټوډنټ ویزا، امپلایر سپیسیفک ورک پرمٹ، اوپن ورک پرمٹ، کلوز ورک پرمٹ اور ټمپرري ریزیډنټ پرمٹ. په پرمننټ ویزا کې څه راځي؟ په پرمننټ ویزا کې راځي ایکسپریس انټري پروونشل انومي پروګرام، اټلانټیک امیګریشن ریفیوجي پروګرام، نن اینڈ نارتھرن پایلټ پروګرامز او فیملی سپانسرشپ. موږ ټمپرري ویزا کې کور کوو سټڈی پرمٹ یعنی کې سټوډنټ ویزا. سټڈی کولو لپاره به تاسو یا کالج کې داخله اخلئ یا یونیورسٹی کې. کالج او یونیورسٹی کې څه فرق دی؟ کالج لږ په پیسو لحاظ سره ارزان وي، د هغې فیس لږ کم وي، د هغې کورسز شارټ وي، ډپلوما کورسز وي، زیاتره ټیکنیکل کورسز وي. بل طرف ته د یونیورسټیز چې دي هغې کې ډیګري پروګرامز وي 4 کاله، بیا هغې نه پس ماسټر پروګرامز وي او PhD پروګرامز وي او د هغې فیس هم ډېر زیات وي. تاسو ته سټیپ بای سټیپ چې د داخلې څه مرحله ده او هغې نه پس پریکټیکلي به په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته د هغه ویب سایټس ښیم. کالجز یونیورسټیز ته چې اپلای کې د هغه ډېر اسانه طریقه ده، 1 by 1 تاسو واورئ او ډېر غور سره واورئ. هغه کالج یا یونیورسټي ته به اپلای کوئ چې کوم سره DLI وي یعنی کې ډیزګنیټډ لرننګ انسټیټیوټ وي. هغه د ګورنمنټ هغه ویب سایټ چې تاسو ته ما ښولی او نیکسټ ویډیو کې مې درته ښیم په هغې کې به هم کلیر کړي وي. تاسو چې یو یونیورسټي یا یو کالج چوز کړئ د هغې نامه په هغې ګورنمنټ ویب سایټ باندې وګورئ چې دا DLI دی او که نه دی، مطلب ډیزګنیټډ لرننګ انسټیټیوټ دی چې کوم ګورنمنټ منی افیلیټډ دی او که نه دی. او کم داسې پروګرام تاسو ته پکار یا کم PGWP یعنی کې پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ آفر کوي چې دغه چېرې دغه PGWP آفر کوي کم پروګرام. د دې مطلب دا دی چې تاسو هغه پروګرام چې واخلئ، هغه کورس چې واخلئ، هغې سره کار هم کولی شئ. ښه د PGWP چې دی مطلب دا ورک پروګرام چې دی دا کې د کورس د 8 میاشتو نه زیات کورس وي دا هغې کې زیاتر آفر کېږي. که د 8 میاشتو نه کم کورس وي نو بیا هغې کې تاسو کار نشئ کولی. نو هغه پروګرام به چوز کړئ او که چېرې کار کول غواړئ. ټیک شوه؟ هغې نه پس چې تاسو اپلای وکړئ تاسو ته به لیټر آف ایکسپټنس راځي د هغې انسټیټیوټ نه. هغه لیټر آف ایکسپټنس چې راشي هغې نه پس بعض اوقات ګورنمنټ دا تپوس کوي چې د هغوی نه PAL یا TAL پال او ټال چې ورته وایي هغه راواخلئ د هغې کالج یا یونیورسټۍ نه. د پال او د ټال څه مطلب دی؟ پال مطلب دی پروونشل اټیسټیشن لیټر یا
د ټال مطلب د ټریټوریال اټسټیشن لیټر دا ورکوي لیټر اف ایکسپټنس سره نو تاسو ته لیټر اف ایکسپټنس ملاو شو، پال ټاله مته ملاو شو، او کورس چې د پی ډبلیو جی پی هم دی، ټیک شوه، کار پکې هم کولی شي. دا درې شیزونه چې تاسو ته ملاو شي، هغې نه پس پروف اف فنډ د ړومبی کال او د کال نه زیات پروګرام د ړومبی کال تاسو سره فنډس پکار دي، تاسو سره خرچه پکار ده، د بینک سټیټمنټ پکار چې تاسو سره هغه عمره پیسې په اکاونټ کې وي. دا ټول سټیټمنټ او دا شیزونه او دا لیټر اف ایکسپټنس چې دی دا به جمع کې او لاړ به شي هغه ویب سایټ ته چې کوم تاسو ته به زه په نیکسټ ویډیو کې دوباره ښیم، د گورنمنټ والا ویب سایټ، او هلته کې په خپله لاړ شي، تاسو به اکاونټ جوړ کړئ، چې څنګه تاسو اکاونټ جوړوئ په هاټ میل کې او په فیسبوک باندې دغه شانتې ساین ان به کې او لاړ به شي ډېر سمپلي طریقې سره به هغه ټول کوم ډاکومنټس دي هغه به هغه کې انټر کړئ او انشاءالله هغې نه پس تاسو اپلای کولی شي. دا سپیشلی سټوډنټانو لپاره ده چې کوم سټوډنټ ویزا باندې راتلل غواړي. او ونس اگین تاسو ته دا نیوز غومادر کو د سټوډنټ چې کوم نن سبا حالات روان دي او کار دا چې کیپ لږ کم کړی، مطلب کو مخکې به 3 لکه خلک راوستل په کال کې، اوس 1.5 خلک راولي، 2 لکه خلک دغه شانتې. دا یو اسټیم تاسو ته اگزامپل در کومه. نو کیپ کم کو غو لکه ختم کړي نه دي سټوډنټ ویزا چې ختم دی نه شي. نو ان شاء الله دنه پس چې کم کټګریز دي به تاسو سره مزید ویډیوز کې کور کوم او ډېر مننه یو ځل بیا تاسو دونه مینه راکولو او انشاءالله کو نور څه کوېسچن تاسو کمنټس کې ماته لیکلی شئ او انشاءالله وی ویل بی ان ټچ. الله حافظ، ته خدای پامان.